السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا مسواک له کومې خوا باید ووهل سي او څه ډول ونیول سي. محترمه مسواک چې درانیوئ چې هره خوا یې خوند درکړئ چې دا خوا یې د دې لایقت لري چې مثلا ووهل سي. بعضې وخت کې د مسواک یوه خوا ډېره جګه وي بله خوا یې ډېره برابره وي. نو هره خوا چې برابره وه هغه چې دي ورسر کړي بس هغه د مسواک سر سو، هغه بله خوا یې د مسواک پای سو. نو وایي سنت دا دی چې دغه ګمچۍ ګوته او دا بله ګوته د مسواک پر لاندې خوا باندې کښېږدي، یعنې پای خوا ته، او دا بټه ګوته د مسواک د سر لاندې خوا ته سي، او دا د بټ ګوتې سره دا بله همزولې ګوتې چې سبابه ورته وایي هغه پر مسواک باندې بالا سي. بیا دې مسواک ووهي له ښي طرفه دې شروع وکړي او ظاهر او باطن د خولې دواړه دې پرېولي، یعنې اول وار دې دغه رسته ځامه هغه په مسواک ووهي، بیا دې چپه ځامه، بیا په لاندې خوا کې رسته ځامه، بیا چپه ځامه، بیا دې دننه دغه طریقه استعمال کړي. او دغه رنګه وایي مسواک چې وهي داسې په څنګ باندې دې مسواک هغه استعمالوي چې هغه وری خوږ نه کړي. وایي مسواک دې ولا یقبضه داسې په موټ کې دې نه نیسي، لأنه یورث الباسور، دا د بواسیرو مرض به ورته پېښ سي. حاصل تحتوي علی المراکل الفلاح شپېته فصل فی سنن الوضوء، او دغه رنګه موسوعة الفقهیه جلد 3 صفحه 142 کیفیة الاستیاق. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.